سلام او درنښت د سکون رادیو درنو اوریدونکو او د سوشل میډیا د برخې درنو کتونکو هیله د شبه یاس یو ځل بیا مو شیرنه بانډار خپرونې ته هرکلی درنو اوریدونکو او لیدونکو موږ د خپرونه کې بیلابیل شاعران لیکوالان او ادبفال رتوت کوو د هغوی پر ژوند ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره غږیږو د نن خپرونه کې بیا هم را سره خوږژبی ترانه‌ویونکی ښاغلی نورالله رشاد صاحب میلمه دی تمه ده خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ ښاغلی رشاد تاسو ته هرکلی مننه خیر اوسئ انسان محترم تاسو ته ښه راغلاست ډېره زیاته مننه که وپوښتو ښاغلی نورالله رشاد څوک دی چیرې زیږېدلی او څومره زده کړې کړي دي مننه انسان محترم زما نوم نورالله رشاد د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې خپله په هلمند مارجه ولسوالۍ کې په مکتب کې پیل کړي دي او له هغه څخه وروسته بیا چې کله ښار ته راکډه شوي نو وروسته مکتب زده کړې مو په ښار کې بشپړې کړي دي او اوس د پوهنتون محصل یم پوهنتون محصلۍ دنده مخته وړئ او بل ورځنۍ چارې څه دي دنده مو څه ده ورځنۍ چارې مو د ښوونکي دنده مخته وړم ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ترنم خو کوئ او کیدای سي ډېری اورېدونکو او لیدونکو مو ترنمونه هم اورېدلي وي د مشاعرو د لارې د سوشل میډیا د لارې څومره وخت کېږي چې نورالله رشاد ترنم ته مخه کړې ده تقریبا 2 کاله کېږي چې ترنم ته 2 کاله او دې کې څومره ترنمونه مو ترسره کړي دي او څومره ترنمونه مو ویلي دي ترنم داسې شمېر خو نه راته معلومېږي ډېر دي ترنمونه کړي دي ترنم واورو د خپرونې دې شېبو کې به له تا ترنم واورو د زړه له درده ټپې وایم خلکه دا مه وایه چې زه خوشحاله یم نصیب خاورې شعري شي تنده یې مات شي په تا څه لیکلي دینه غم کی پیدا غم کی رالوی شوم غم کی بمړ شم غم کی تور لحد زما یار به زما نصیب کی نه وي او یا به ټول یارانې دغسې وینه ډېر ښایسته ډېر عالي یا به همداسې یارانې همداسې وي نه ډېر ښایسته ښاغلی رشاد صاحب خپل لومړنی ترنم مو په یاد دی چې څه وخت مو ترسره کړ او چیرې و بلې خپل لومړنی ترنم مې په څراغ ادبي ټولنه کې ترسره کړ لومړنی ترنم څه احساس مو کوئ دغه لومړني یا اول ترنم یا زمزمې که په عامه اصطلاح ورته ووایو ځان ته مو یو ډول خوښي په زړه کې راګرځېدل چې ولا ستاسو به ناتخوان جوړ سي ته به بیا راځې په مشاعرو کې به ګډون کوې او مثلا ستا د غږ به مینوال پیدا کېږي که څنګه بلې انسان محترم کله چې زه د ملګرو سره ولاړم ادبي ټولنې ته بوتلم ما چې کله لومړنی ترنم وکړې هغه راته وویل چې ستا غږ ډېر ښه دی هلته ملګرو تشویق کړم هغه سره و چې موږ ترنمونه راپیل کړل ترنم ته مو ولې مخه کړل شعر خو چیر په برخه کې مو فکر کوم کار نه وي کړی که څنګه ترنم ته مو ولې مخه کړل څه لامل و چې راسې ترنم د ډېر کوچنیوالي سره ما ترنم سره مینه وه ځان سره مې زمزمه کول شعرونه مې زمزمه کوله نو مینه وه علاقه مې ورسره وه هغه دې ته وهڅولم چې ترنمونه راته ښه کله چې یو ترانه ویونکی ترانه وایي یا ترنم کوي ځینې کسان وایي چې مثلا موږ ډېر خوابدي ښه ترنم کوو ځینې وایي چې ډېر خوشحاله ستو ښه ترنم کوو ته په څه ډول حالاتو کې ترنم کوې دا شیان ورپورې خاصوې که څنګه یا چې هر وخت کې اوس ترنم خو دغه وخت نه وایي چې ماسې موقع پیدا سوه چې موقع خلاص راسي اوس خپل ترنم کوو نور ښه ادبي ټولنو مو یادونه مخکې وکړل چې په یو ادبي ټولنه کې مو پیلتیا د ترنم هم هلته وکړله ادبي ټولنې ته څومره موده کې ورځئ او که د ادبي ټولنو جریان په هلمند کې او په خاص ډول لښکرګاه کې راسره شریک کړئ چې څه ډول دی انسان محترم ادبي ټولنو ته خو پخوا ډېر ورتللم اوس چې د ژوند مصیبتونه ډېر سوي دي نو څه ورتګ مې کم سوی دی نو اوس م کوښښ کوم چې مصیبتونو سره بیا هم
رسیدګي ورته وکړم ورسمه. په هلمند کې ماشاءالله دې اوس تر پخوا د ادبي ټولنې فعالیت ډېر سوی دی، کار ورته سوی دی. نور به انشاءالله شاعران، لیکوالان او د پال په دې برخه کې کوشش کوي چې نور هم دې لاسته راوړنې ولري. ډېر ښه. که لږ څه بیا هم شخصي ژوند ته ستانوسو، مخکې مو یادونه وکړل چې په یو خصوصي ښوونځي کې د استاذۍ دنده لرئ. څنګه خپل له دې وظیفې څخه یا له دغې دندې څخه خوشحاله یاست که څنګه؟ بله الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم. ښوونکی هغه څوک دی چې د دې ټولنې د دې خاورې بچیان روزي، نو دا سپېڅلې او مقدسه دنده ما تر غاړې ده، نو زه به ولې نه یم خوشحاله. ډېر ښه ډېر ښه. نو حتما به هم خپل زده کوونکي د ترنم په برخه کې روزي که څنګه؟ ځکه دا خو لرې خبره نه ده چې یو ښوونکی یا یو ماهر کس یا که په عامه اصطلاح وایي یو استاذ په یو برخه کې وي، هغه کوشش کوي چې خپل زده کوونکي شاګردان هم خپلې برخې ته دعوت کړي. نو کله دې داسې یو کړنه ترسره کړې ده یا کله داسې مثلا داسې یو فکر دې په ذهن کې راګرځېدلی چې زه به خپل زده کوونکي حتما په دې برخه کې روزم تر څو په دوی کې هم استعداد یې وغوړېږي او یو ترانه ویونکي یا نطخوانان او یا هم په عامه اصطلاح شاعران ورڅخه جوړ شي. بلې هو زه اوس هم په دې لټه کې یم، زده کوونکي دې ښه غږ لري، ښه ترنم کولی شي، هغه تشویق کوم او همکاري ورسره کوم چې دوی نور هم په دغه برخه کې چې راپورته شي. همکاري ځینې وخت د زده کوونکو سره کوم او زده کوونکي ماشاءالله دي ډېر زده کوونکي شته چې اوس تشویق کړي مې د ښه ترنمونه. د غږ یادونه مو وکړله، د ترنم لپاره غږ الهي ورکړه بولي، که دا په جوړښت سره کېږي مثلا په ډېر زیاتو کارو په دې سلسلو سره ترسره کېږي؟ دا یو الهي ورکړه ده. او بل یو الهي ورکړه د غږ د الله تعالی له طرفه ده چې چا ښه غږ وي، چا غږ کمزور وي، څوک سره ترنم نشي کولی. صحیح. ترنم اورو له تا بیا هم خپرونې شبو کې ترنم اورو. زما لومړنی ترنم چې ما کړی دی ډېر کړی دی، هغه ترنم هغه به واورو. زما ښایسته وطنه له ځان نه ګرانه، زما ښایسته وطنه له ځان نه ګرانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه، زما ښایسته وطنه له ځان نه ګرانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه. د سحر لمر ختلی په تا روښانه، د سحر لمر ختلی په تا روښانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه، زما ښایسته وطنه افغانستانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه. هر یو دشمن په ماتې تللی له تانه، هر یو دشمن په ماتې تللی له تانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه، زما ښایسته وطنه له ځان نه ګرانه، زما ښایسته وطنه له ځان نه ګرانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه، خدای دې آباد کړه راته افغانستانه. ډېر ښایسته. خدای دې آباد کړه راته افغانستانه. ډېر عالي، ډېر ښایسته. هلمند کې د چا ترنم خوند درکوي یا کوم ترانه ویونکی مو د خوښې وړ دی؟ زما د خوښې ترانه ویونکی چې دی تقریبا ډېری دي، خو که دې خاص انتخاب ولري؟ خاص انتخاب چې ولرو مولوي عبدالصمد هلمند یادونه مو کړې وه. هلمند کې محمد رفیع بختیار. ډېر عالي، ډېر ښایسته. رفیع بختیار صاحب او صمد صمیم صاحب دواړه ښه ترانه ویونکي دي. او اوسني وخت کې نوي نطخوانان چې دې ډګر ته راځي څه کول ورته پکار دي؟ دوی باید خپل استقامت د لاسه ورنه کې کار وکړي په دې برخه کې، نه چې دوی څو ترنم وکړي بیا دې ته
پای ټکی کېږدي چې د ژوند مشکلات به راځي خو دوی باید د هغو په وړاندې ودرېږي مقابله وکړي او د دې برخه کې مخته ولاړ شي. ډېره مننه ښاغلی رشاد صاحب، کور دې ودان. ډېره زیاته مننه. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې درنو کتونکو، نننۍ شاعرانه بانډار خپرونه همدومره.